د موبایل درې داسې سیټینګونه چې کله تاسو دغه ویډیو ګورئ ډایرکټ دغه درې سیټینګونه په خپل موبایل کې لازمي وکړئ. ډېر خوندور او ډېر ښایسته سیټینګونه دي. که چېرې ستاسو په خپل موبایل کې دغه درې سیټینګونه وکړل نو په دې کې داسې سیټینګونه هم شته چې ستاسو موبایل ډېر ښایسته او ډېر خوندور کولی شي، سپیډ یې زیاتولی شي او دا سټایلش کولی هم شي. راځئ چې ورشو موبایل سکرین ته او دغه درې سیټینګونه خپل دوستانو سره شریکه کړو. دوستانو د دې سیټینګ کولو لپاره به تاسو راشئ. دلته کې به تاسو سره سیټینګ وي. چې کله تاسو سیټینګ ته راغلی په دې بټن باندې به کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو ته بره درکوي د ټالک بټن. زما مرۍ لږه خرابه ده، بخښنه غواړم. دلته کې تاسو ته ښکاري نو تاسو به سیمپلي په دې باندې کلیک واخلئ. نو اوس که چیرې دا اپشن تاسو آن کړئ، ګورئ تاسو چې کله هم دا اپشن آن کړو نو اوس دې سره ستاسو څه فایده ده. تاسو ته یو ځای کې انګلیش نه درځي، تاسو ته سره درځي انګلیش نه درځي. چې کله تاسو ته انګلیش نه درځي نو تاسو ګورئ تاسو به په هغې پریګراف باندې به دغه شانتي کې په دې هغه باندې به دغه شانتي کې نو تاسو ته به د دې ټول هغه چې کوم دی دا به ټول تاسو ته وایي. نو دا تاسو کولی شئ چې دا تاسو اردو ته هم واړوئ، تاسو ته به اردو کې وایي د انګلیش. نو که ویډیو مو خوښي خپلو سره لازم شیر کړئ. د دې شي تنګولو وروسته تاسو د دې نه که چېرې تنګ شئ نو دا به څنګه بندوئ. د دې لپاره به ګورئ تاسو په دې باندې دوه پیرې کلیک واخلئ. ګورئ دغه شانتي کې دوه پیرې چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ ټرن آف بټن باندې به کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې ټرن آف بټن باندې کلیک واخیستلو نو تاسو دغه هغه چې کوم دی دا به بند شي. دویم سیټینګ لپاره به تاسو وکئ. ستاسو په موبایل کې به دلته کې تاسو راشئ. دلته کې به تاسو ته دغه ډارک موډ درکړی وي. نو تاسو حتما خپل موبایل چې کوم دی د شپې ډارک موډ ته اړولی شئ. دا تاسو لیدلی شئ. نو که چېرې ستاسو په موبایل کې دغه شانتې کې وي نو تاسو ډارک موډ ته اړولی شئ. ګورئ که چېرې تاسو سره دغه په موبایل کې نه و نو تاسو به سیمپلي دلته کې راشئ. دلته کې به په دې پلس بټن باندې کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو سره ډېر زیات شیان وي چې دا به ستاسو سره دلته کې را پیدا شي. نو ګورئ دا و ډېر ښایسته سیټینګونه. دریم سیټینګ که چېرې ستاسو سره په موبایل کې دلته کې سکرین ریکارډر نه وي، دلته کې موږ ګورو موږ ګوګل پې سټور نه سکرین ریکارډر هغه کوو. نو ګورئ دلته کې موږ سره هغه سکرین ریکارډر نه وي. دا به تاسو څنګه را پیدا کوئ؟ د هغې لپاره هم تاسو په دې پلس بټن باندې کلیک واخلئ او دلته کې راشئ. دلته کې تاسو ته دغه هغه چې کوم دی سکرین ریکارډر درته ښایي، دا تاسو ته ښکاري. نو سیمپلي تاسو چې په دې باندې دغه شانتي کې کلیک واخلئ نو دغه تاسو دلته کې راړولی شئ. نو په ډن بټن باندې به کلیک واخلئ نو دغه سیټینګونه ډېر ښایسته ستاسو به حتما خوښ شوي وي. خپلو دوستانو سره لازم شیر کړئ ویډیو. نور ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. د موبایل سټایلش جوړولو لپاره ما ویډیوګانې جوړې کړي دي. هلته نه تاسو خپل موبایل ډېر ښایسته سټایلش کولی شئ. انشاءالله مې لویږو په بله ویډیو کې. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لیواله فامان.